الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قدرمنو حاضرینو د لا مذهبو وهابیانو د خوا یو خبره نشر سوې ده چې عام خلق یې په تشویش کې اچولي، نو زه غواړم چې هغه خبره را نقل کم او بیا یې ورد کم. د لا مذهبو وهابیانو کسانو خبره ده چې په فروعي مسائلو کې د صحابه کرامو هم اختلاف وو، خو یو بل ته بد نه دی ویلي. حتی د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات په منځ کې هم اختلاف وو، خو یو بل ته څه نه دی ویلي. د دې دپاره دوی څو مثالونه هم ذکر کوي. حضراتو د سلفیانو د دغې خبرې مطلوب دا دی که چیرې اوس هم په فروعي مسائلو کې یو څوک اختلاف کوي لکه سلفیان یا دوی ته ورته کسان، نو هغو ته هم باید څه ونه ویل سي، پر هغو هم باید رد ونه سي، ځکه چې دوی هم په فروعي مسائلو کې اختلاف کوي. نو لکه څنګه چې صحابه کرامو د اختلاف په وخت کې یو بل ته بد نه ویل، موږ هم باید دغه خلقو ته بد ونه وایو. دا مطلوب د ذکر سوي مسئلې څخه بیخي ښکاره دی، حتی عام خلقو هم دا مطلب ځینې فهمولی دی. حضراتو د لا مذهب وهابیانو دا خبره چې په فروعي مسائلو کې د صحابه کرامو هم اختلاف وو د تأمل وړ ده، ځکه چې په فروعي مسائلو کې خو هغو صحابه کرامو اختلاف کړی دی چې مجتهدین وو، لکه خلفاء راشدین حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عائشة او داس نور رضی الله تعالی عنهم اجمعین. په تابعینو او تبع تابعینو کې هم خبره داسې وه، یوازې مجتهدینو یې په اجتهادي مسئلو کې اختلاف سره کړی دی. د دوی اختلاف د صحابه کرامو د اختلاف فرع دی، او دا خبره پر هیڅ یو عالم پټه نه ده، دا بیخي ښکاره ده. اما کم چې عام صحابه کرام وه هغوی خو اختلاف نه کاوه، بلکې د نورو فقهاو صحابه کرامو مقلدین وه. په تابعینو او تبع تابعینو کې هم دا لړۍ دغسې جاري وه تر نن ورځې پورې، یعنی په هره پیړۍ کې غیر مجتهد د مجتهد مقلد دی په اجتهادي مسائلو کې. حضراتو اختلاف یوازې د مجتهدینو کار دی و بس، د غیر مجتهد سړي اختلاف شرعا ممنوع دی. د غیر مجتهد د پاره وظیفه دا ده چې د خپل مجتهد تقلید به کوي و بس. نو د دې دپاره ډېر دلایل موجود دي. لنډه دا چې پر دې خبره د امت اتفاق دی چې په فروعي مسئلو کې اختلاف یوازې د فقهاو او مجتهدینو کار دی و بس. همدغه وجه ده چې د امت اکابرو فقهاو د اجتهاد دپاره معیار ټاکلی دی، شرایط یې لګولی دي، د دې دپاره چې اجتهاد د نااهله کسانو لاسو ته ونه لویږي، خپله به هم ځانونه ګمراهان کي او نور خلق به هم ګمراهان کي. تاسې وګورئ الملل والنحل 210 صفحه، او تلازم الشریعة والطریقه، تلازم الشریعة والطریقه 3 صفحه. دا تاسې مطالعه کوي، تاسې وګورئ چې د اجتهاد دپاره دوی کم معیار ټاکلی دی او کم شرایط یې لګولی دي. نو کم کسان چې په نن زمانه کې په فروعي مسائلو کې اختلاف کوي لکه وهابیان، دا خو نه انبیا دي او نه مجتهدین دي، نو د دوی اختلاف شرعا مردود دی، هیڅ اعتبار نه لري. او بل خبره دا د حضراتو چې د فقهاو اختلاف خو حق ته د رسېدو دپاره وو، نو د دوی اختلاف پر دې امت د الله عز وجل یو رحمت دی. اما کم اختلاف چې وهابیان یې کوي هغه خو صرف د نفسي خواهشاتو پر بنا دی، او اختلاف یې یوازې په فروعي مسائلو کې هم نه دی، بلکې په اصولو کې هم دوی اختلاف کوي،
الله عز وجل ته جسمیت او جهت ثابتوي، عرش د الله عز وجل د پاره مکان بولی، دا اوس فروعي مسائل دي. الله عز وجل ته جسمیت او جهت ثابتوي، د الله عز وجل د پاره عرش مکان بولی، او تاسو خبر یاست چې د فقهاو پر دې اتفاق دی چې کچا وویل چې الله عز وجل په اسمان کې دی، اسمان یې مکان دی یا عرش مکان دی، هغه کافر دی. دا د فقهاو فتوا ده. نو دوی زموږ سره په اصولو کې د دین هم اختلافات لري، یوازې فروعي مسائل نه دي. نو دوی لکه څنګه چې په فروعي مسائلو کې اختلاف کوي، په اصولو کې هم زموږ سره اختلاف کوي او یوازې وهابیت اسلام بولی، نور ټول امت مشرکین بولی، نور داسې خرافات. نو د دوی اختلاف یقینا یوه لویه فتنه ده. نو د دې فتنې باید مخه ونیول شي. او بل خبره دا ده که چیرې د هر چا اختلاف مشروع شي، لکه وهابیان لا مذهبه کسان چې وایي، نو بیا چې د اسلام په پوښ کې هر څه ګمراه ډلې پیدا کیږي، هغه به ټوله پر حق، ځکه چې دوی هم په څو مسائلو کې اختلاف کوي. حال دا چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دې امت کې د 2 ګمراه ډلو د پیدا کېدو خبره کړې ده. خوارج دي، شیعه دي، معتزله دي، مرجئه دي، نجاریه دي، او جبریه دي، مشبهه دي. نو دا چې بیا هغه تفصیلات یې سره وګوري 2 ډلو ته رسېږي چې د اوس عصر وهابیان دا هم په خوارجو کې داخل دي د فقهاو د تصریحاتو مطابق. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دې امت کې د 2 ګمراه ډلو د پیدا کېدو خبره کړې ده، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهل النار بللی دي چې دا به دوزخ ته ځي، دا دوزخیان دي، ګمراه ډلې بللی دي. نو خو دوی هم سره اختلاف لري، نو د دې اختلاف هم باید حق سي، وځکه خو دوی هم سره اختلاف لري. حال دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی اهل النار او گمراهان بللی دي. نو خو معلومه سوه چې د هر چا اختلاف مشروع نه دی. اختلاف یوازې د صحابه کرامو اختلاف چې دی هغه اختلاف مشروع وو، هغه پر دې امت باندې یو رحمت وو، او چې غیر مجتهد وي او بالخصوص دغسې څوک وي چې په قرآن و حدیث نه پوهېږي، لا مذهبه کسان وي، نو د دې اختلاف چې دی دا شرعاً مردود دی، دا اختلاف هیڅ اعتبار نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.